د طالبانو 100,000 کسیزه پوځ لومړیتوب چاته ورکوي؟ دا به څنګه پوځ وي؟ سلام، پوره جزئیات په سوله ټي وي کې راسره وګورئ. طالبانو ویلي چې د دوی له لوري د 100,000 کسیزه پوځ د جوړېدلو چارې پوره 80% بشپړې شوي او لا هم ادامه ورکوي. دا به څنګه او له چا څخه جوړ پوځ وي؟ طالبانو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د اسلامي پوځ چې شمېر یې باید 100,000 تنو ته رسیږي جوړ کړي. د دې ډلې د معلوماتو له مخې د دوی اسلامي پوځ کې د شاملېدو لومړیتوب د طالبانو کورنیو ته ورکوي. د طالبانو د پوځ ګمارنې لپاره هغوی 20 کسیزه کمیسیون ایجاد کړی چې هغوی سرتیري ورته ګماري. طالبانو ویلي چې یو لوړ ځانګړي قطعې هم جوړې کړي چې په دې کې به د دوی ځانګړي نفر ځای پر ځای وي. د اوس لپاره د طالبانو له لوري د بدري قطعې یادونه کولی شو چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې په دندو بوخت دي. تر اوسه طالبانو حتی د دولتي کارکوونکو د تیرو 4 میاشتو معاشونه نه دي ورکړي، نو بیا به څنګه دوی د یو هیواد په کچه لوی او مجهز پوځ رامنځته کړي؟ د نظامي شنونکو نظر نظامي شنونکي په دې نظر دي که چیرې طالبان قوي او پر اقتصاد دولت ونه لري او له نړۍ سره اړیکې ونه لري، نو ژر ده چې د تیر حکومت ورپاتې پوځي تجهیزات به خراب او له منځه ولاړ شي، چې او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو په لاس کې پرمختللې امریکایي وسلې هم د ډیر وخت لپاره له طالبانو سره یاري نشي کولی، ځکه چې له یو لوړې مهمات او له بل پلوه د دې وسلو پرزې او ترمیم ته اړتیا ده چې طالبان هیڅ هم نه لري. نو بیا داسې بریښي چې د طالبانو 100,000 کسیزه او یا هم تر دې لږ پوځ به څنګه نتیجه ورکړي. مهمه دا ده چې د یو پوځ او هوایي ځواک د جوړولو لپاره لومړی اساسي ګامونه پورته شي او له هغه وروسته د پوځ جوړېدو اټکل وشي.